راځي ملګرو چې نن سره یو راز هغه ښکاره کړم. اکثر خلک داسې راشي دمله دمو کې یا امیر لاړ شي امیر صاحب ته وایي چې ما ته کسو خیمه من جادو چا کړی دی. زیاتر خلک په دې کې ملوث وي چې دا من جادو څوک کوي ما ته کسو خایا او دا څنګه کېږي او کوم وخت نه روانه شوی دی. نو دا راز هېڅوک چاته نه ښایي. الحمدلله زما صرف زړه ضمیر دا وایي چې زما څه زده کړي زه خلکو ته ورسوم چې خلک د امیرانو نه بغیر خپله هر څه پخپله کوي او پخپله هغه دم درود کوي چې خپل ځان حفاظت پخپله کولی شي. زما عزتمندو تعویض سخت خلک هغه کس له ورکوي چې کوم کس قرآن نه وي ویلی بالکل نه انپړه سړی وي بالکل هېڅ نه وي ویلی قرآن سبق بیخي نه ورځي نو هغه کس له مونږ عاملان چې کوم دی تعویض سخت ورکو. خو نن سبا د خلکو بس هغه روزګار به ورته وایو او خدمتي خلک هم دی دا یو فن دی. دې ته بعضې خلک په غلط نظر ګوري څوک دا چلې څوک دا چلې خو دا یو فن دی. ډاکټر هغه هم فن حاصل کړی وي یو کم هنر وي کس وي هغه هم یو هنر زده کړي مطلب که هغه مصري وي که هغه بېشکه هر یو کاروبار وي هغه یو فن وي خو هر یو کس یو فن په یو شي کې مهارت لري. که یو کس پی ایچ ډي کوي که یو کس ډاکټري کوي که یو کس انجینرینګ کوي په هر څه کې به دې خپل فن خپل مهارت پکې حاصلوي. الحمدلله ثم الحمدلله ما په دې کې خپل مهارت ښه حاصل کړی. زما ضمیر دا وایي چې هر انسان په خپل کور کې علاج کولی شي بل چا نه ځي په خپله دې کورونو کې علاج کوي انشاءالله تعالی به شفا ورکوي. که کوم کس نشي کولی بل کس هم دا عمل کولی شي. دا راز دی راز د سرنن بیانوم. دا امیلان حضرات دا رازونه نه بیانوي خلکو ته نه چاته کس ښیي. نو اکثر مونږ لکه سره شي یاره امام جادو څوک کوي کوم وخت نه رامنځته شوی دی که څوک ملوث دي. نو بعضې خلک امیلان خبره اوږدېږي خو لنډه لنډه به راته وکړم. بعضې امیلان خلکو ته تاسو ماندا یو ښځو خاندان کې دوه شین سترګې ښځې د مان جادو کوي. بعضې ورته یو ورور خور دي یو خور لږه مندری او ورور لوړ دی. نو په هر خاندان کې داسې خلک چې دوه شین سترګې خویندې به یا به دوه شین سترګې زنانه په خاندان کې وي. په هر کور کې داسې یو مطلب بعض زنانه به مندری بعضې به لوړ یا زنانه اکثر بعضې مندری وي. نو بعضې خلکو ته شک اچي شک مه کوئ شک حرام دی. دا مه کوئ تعویض ما باندې چا کړی بالفرض یو کس وي تعویض تا باندې فلانکي کړی سبا باندې بل کس تعویض کوي ته به ټول عمر دی یو کس په ذهن کې کینه وي او بغض به ته وایي تا باندې تعویضونه همدا ملګري کوي. نه په چا یقین مه کوئ دا ټول دروغ دي ټول هسې د غر د ښیي. د قرآن آیتونه وایي د قرآن باندې یقین عقیده لرئ انشاءالله تعالی به ته هر څه ښایي. راز دا دی چې اول او آخر 11 بار درود شریفی درود ابراهیمی دا ویلی او 11 بار سوره زلزال ویلی. دینه زیات پنوي کدی زیات هم کم کس جادو کړي په هغه باندې بالکل تباکی کیږي سره نو ویل نه بګر خپل ځان ته نقصان نصیب تم نصیب صرف 11 بار دا ویلی چې کوم وخت کې ودکیږي او 10 وګي اطمینان سره او دا 11 بار وایي. دا چې کله ورشي فقط کې وکینی مخ په قبله باندې او سوره توبه اخیری دو آیتونه بیا 33 بار وایي. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دا آیتونه تر اخیره پر دوه آیتونه دا 32 بار وایي او دو بشه ان شاء الله یا به دا کس تاسو له په 3 ورځې کې یا 2 ورځې کې معافی راځي چې ما عمل کړی دی او ما ته معافي وکړو. کني تاسو په خوب کې مکمل ډیټیل معلومه شي د تعویض کوم ځای کې کړی څنګه شوی او کوم ځای نه باندې کړی تاسو به ان شاء الله پورا عملیات پته ولګي چې موږ تعویض څونه وخت نه کیږي او څه لپاره کیږي. دا عمل صرف 3 ورځې یا 7 دن دی زیات مکوئ که زیات مو کنو کم کس جادو کړی یا کم کس ځای هغه سره بالکل تباہ کیږي. الله جل شانه موږ تاسو راضي شي. دا عمل ما خپل الحمدلله ډیر عمر ځان ته ورکړی دی او خودل مې دی او خلکو کړي الله تعالی فائدہ ورکړي او خلکو ته معلوم شوی دي کسان یا د خلکو اکثر معافي غوښتي یا دغه شوي. زما عزتمندو زما خبرې مطلب دا چې بخپله د عمل وکړي. بعضې خلک زمانه ایډرس غواړي ایډرس راکا یا موبایل نمبر راکا. نو رویانو زه دم درود کوم خو داسې نه چې زه ورته 24 ګنټې ناشم یا شپه ورځ ناشم. زما یو ورځ دا یو ورځ کې نیمه ورځ دا ورځ باندې مرزان ډېر بې انتها راځي هغه هم نشم کنټرول کولی. زه دا نه غواړم چې څوک راشي ما ته بالا انتظار کړي په ګنټو مو تکلیف کړي دا ماله مزه نه راکوي. نو چې کوم عمل له خیم دا زه خپله خلکو له کوم تاسو یې پخپله کوئ الله تعالی به شفا درکوي او الله تعالی هم د هر څه نه ساتي. الله جل شانه موږ تاسو راضي شو. زما نه بار اډرس مه غواړئ خفه کېږم چاته زه اډرس نه سینډ کوم په دې خفه نه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.